أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك هدى الله، دا هدايت دا الله دے، يهدي به هدايت کيو پدی سرا، من یشاء چالرا چیو غواړي من عباده د خپلو بندگانو نا، ولو اشرکو او کدوی شرک وکړه، لحبط عنهم خامخا برباد بشي د دوینا، ما كانوا يعملون هغه سوچ دی عمل کړی دی. ذالک هدى الله، په دې آیت کې اشاره ده چې توحید دا د ټولو انبیاء دین دی. او بیا دلته د آیت کې وایي ذالک هدى الله، دا هدایت د الله دی. هدینا او هدینا هم کې د دې ذکر او اغا اوشو، یعنی انبیاء ته چې الله کوم هدایت ورکړي دي دغه د الله هدایت دی. او الله رب العزت چې چاته وغواړي نو دا ورله ورکي. یهدی به من یشاء، هدایت کوي په دې سره چالر چې وغواړي، ولو اشرکو او کدوی شرک وکړو، ولو اشرکو په دې کې اشاره ده د خبرې ته چې انبیاء علیهم السلام په توحید راغلی وو. او اے مشرکانو، ستاسو د دین نه د انبیاء سراسر هغه مخالف وو. علامہ ابن کثیر رحمه الله ذکر کوي چې په دې آیت کې الله د شرک هیبت او انتهایی بدی ذکر کړي دا چې ګوره دا دومره زهريلا ګندګي دا چې د انسانو عملونه هغه بربادي، چې د انسان عملونه تباہ و برباد کوي. سورۃ زمر 55 نمبر آیت مبارکه د سورۃ زمر وګورئ، پای کې د دې خبرې ذکر کړي. سورۃ زمر پای کې د دې ذکر کړي. 65 نمبر آیت مبارکه کې وایي سورۃ زمر، الله ولقد اوحي اليك خامخا یقینا وحکل شوی دا تا وإلى الذين واكسانوا تا من قبلك چمخستانو، لئن اشرکتا کچرتا شرک وکړو، لا يحبطن عملك
خامخا برباد شي عمل استا ولتكونن من الخاسرين او خامخا تبشي د تاوانيانو نا بل الله فاعبدوا بلکې خاص د الله د پاره عبادت کوا وکم من الشاکرین او شاد شکر کوونکو نا من خلق وای دا خلق بسوي او دا زه عبادت کوم دا خلق بویا سوي نو تا خو د خلکو د پاره وککن او بیا دا وې زه عبادت کوم نه جنا دا عبادت نه ده دا ریاکاری ده د ځان خودل دي بد دا غوی د پاره دی وکنه ولو اشرکو مفسرین و الانبیاء المذکورون اغا انبیاء چې کوم مخکې هغه ذکر شو لهبط عنهم خام برباد بشي د دوینا ما كانوا يعملون هغه سوچ دوی عمل کړي دي د شرک سره د انسان عمل بربادیږي او زه اکثر جنازو کې وایم امام بخاری حدیث ذکر کړي یو سړی په میدان جهاد کې ټوکلي ټوکلي شوی الله به سری کلی دی بو یا الله جنگیدم تر دې پورې چې الله ستا پلار کې ټوکلي ټوکلي شم الله به دروغ دی ویلا تا خود دې لپاره کول چې خلک وي دا ډېر بهادر دی هلته ټوکلي ټوکلي شوی دی خو چې د الله رضا پکې نشته الله ملائکه ته جهنم ته واچو مالدار براوستل شي الله به دامه درکلی دامه درکلی دا 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 راته وي صدق کړی دی دی به یا الله جمعات مینو پرېخه مدرسه مینو پرېخه غریبانان مینو پرېخي او بس هر یو کار می کړی دی الله به ادارې دې لپاره کوله چې خلک کوئی پلان کې سخی سړی دی ملائکو ته وای الټه ونی سي جهنم ته گزار کوي ګورا زمان خلک سوي یره بیا به دا خلک سوي او دا یره ما صدقه کړي دا ما خیرات کړي دي خدا الله باندې هغه به لګر مولا خبره پریدي خبره والله چې مولا مم دوکا که خدای لمم دوکا ورکړه مولا لمم دوکا ورکړه من خلکو کې نن سبا دا مصیبت ده عالم برا واستلی شي قاری د قران برا واستلی شي وای سدي کړي شابه خلق می تکین ول دا می وکړو دا پټ کې نه پویدل الله وی پوی می کړلې دی به یا الله ورځ می نه و پرېخي شپه می نه و پرېخي بس ستا قران می الله به د دې لپاره دی ویل چې خلق می تعریف کوي چې پلان کې ولې مولا ولې مسلې وکړي الټه جهنم ته واچي بس الله در رحم وکړي اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې موږ ورکړو دي ته کتاب والحکم اوفها والنبوة او نبوت فَإِيَّكْبُرُ بِهَا پس کو کفر وکړو په دې باندې هؤلاء دې کسانو فقد وکلنا بها قوما پس یقینا مونږه مقرر کړی دی په دې باندې قوم لیسوا بها بکافرین چې نه دي دوی په دې باندې کفر کوونکي اولئک الذین دا هغه کسان دي په دې آیت کې الله رب العزت د انبیاء ولې شان هغه بیانوي چې ګوره د انبیاء
دا واړه خلق مګنئ دا انبیاء دا ولي خلق دی او پدې کې تفصیل دی د مخکې آیت مبارکه چې ذالک هدى الله تفصیل او د دې تفصیل او وضاحت هغه ذکر کړي اولئک الذین دا کسان دی آتیناهم الکتاب چې مونږه ورکړې دوی ته کتابو مراد د کتاب نه یعنی جنس کتابونه دي بیا ګوره پیغمبر ته بذات یو کتاب ورکړ یا دا چې د مخ کې پیغمبر نو ورته دا کتاب په میراث کې پاتې شوی دی او بیا تفسیر ابو سعود کې وایي چې دلته د آسمانی کتابونو ورکولو نه مراد پای کې موجوده چې کوم حقایق تفهیم غټ کارونو باندې حاتوا نو هغه ټول خبري هغه پرې کې ذکر دی والحکم هر یو نبی ته چې الله کتاب ورکړي نو داغینه علاوه ورته نور وهم هغه ورکړي چې هغه ته سنت ویل کېږي نو دلته د حکم نه مراد سنت دی او کله کله حکمت او حکم په یو معنی باندې وی لکه سورۃ یوسف 22 نمبر آیت مبارک وګورئ سورۃ یوسف 22 نمبر آیت مبارک کې ویا 22 نمبر آیت مبارک کې ویا 22 آیت د سورۃ یوسف کې وای ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما او هر کله چې ورسېدو یوسف علی السلام خپل ځوانۍ ته مونږ ورکو د تا طاقت فیصلې او پوها وكذلك نجزي المحسنين دغه شان منګه بدل ورکو نیکانو ته او سورته مریم 12 نمبر آیت مبارکه کې هم ویا سورته مریم 12 نمبر آیت مبارکه کې ویا سورته مریم 14 پارا 12 نمبر آیت مبارکه کې ویا 12 آیت کې ویا الله ويا يحيى خذ الكتاب بقوة اے يحيى ونسا کتاب لرا پخو طاقت سرا واتيناه الحكم صبيا او مونږه ورکړې واغتا په حالتو د ماشوم والی کې نن سبب ولې سړی په خبره باندې پیږي مولا په خبره باندې نه پیږي او لې سړی به ځان ته وي او هغه هم په خبره باندې نه پیږي چې دا زه کوم او دا کار څنګه ده والنبوة او نبوة فَيَكْفُرُ بها پس کو پر وکړو پدې باندې پدې کې الله خپل استغنا د توحید او بیان یې د مشرکانو نه چې تاسو دې پکې نه د زما نور خو بندگان شته هغه با د خبرې مني تاسو دې پکې نه کنه تاسو کنه مانی زما یواله نور خلق شته هغه به زما یواله مني وای اکبر بها هؤلاء پس کو پر وکړو په دې باندې د کسانو هؤلاء مراد د دینا موجوده کافران دي
فقد وکلنا بها قوما پس یقینا منگا مقرر کړی دی په دې باندې قوم مراد د قوم نه څوک دي نو بعض علماء مراد د دینا د قوم نه مراد څوک یې انبیاء علیهم السلام دي څوک یا ملائک دي او څوک یې مراد د دین امت او انصار او مهاجرین او صحابه دي او څوک یې د هر زمانه موحدین هغه مراد دي فقد وکلنا بها قوما لیسو بها بکافرین چن دی دوی پدی بانی کپر کونکی اولائک الذین دغ کسان حد اللہ چی اللہ ورطا ہدایتو کڑے دے چی اللہ ورطا سا کڑے دے ہدایت کڑے دے فبہداہ مقتدی پس د دې په هدایت پسې تابعداري وکړه د دوی هدایت پسې تابعداري وکړه قل ورته وایلا اسالکم علیه اجرا زنه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه مزدوري ان هو نردا الا ذکر للعالمین ندیتا مگر فنده د پارا د خلقو مبسوط د امام سرخسی رحمه الله غوی قل لا اسألکم علیه اجرا ورته وایا زن غواړم ستاسو نه په دې باندې څه مزدوري نو مبسوط د امام سرخسی ویا سلورم جلد یوصل اته پنځوسمه صفحه کې هذا دلیل على عدم اخذ الاجرة على تلاوة القرآن دا دلیل دی په عدم اغستلو د اجرت په تلاوت د قرآن کریم باندې او بیا علماء ویا چې کم ختم چې هغه د دې لپاره وکړل شي چې زما مړی ته ثواب هغه ملا شي نو شامی او نور ټول علما ویل دي چې الاخذ والمعطي كلاهما اسمان اغستون کې ورکون کې دا دواړه ګناهګار دي او دی به یرجی صاحب راشه استاد جی موږ له ختم ک پلار پسې می مور پسې می ورور پسې می او بیا به مولا صاحب ناسي او ډوړی به تینا خوري پیسې به تینا پاغه باندې علي او دا بنوي چې دا زما د پاره جایز دی او کدا جایز نه دی هلکه د فقه کتابونو ټولو دا ویلي چې الاخذ والمعطي كلاهما اسمان دواړه په دې ګناهګار دي نو ته په دې باندې اجرت علي جنا په دې باندې اجرت اغستل هغه ټیک نه دي خو چاته بسوي لس کال زمونږ شو او من شد او مسره مسله بیانو خپ سختي باندې بیانو والله چې څوک ورجویني کنه او وخه پکې ویني کنه نو زمانه سنډه کوي چې استاد زمینینی چې پلان کیمپینډ ته کې ناست دا دې ته نه ګوري چې دا زماره لپاره خوراک جایز دی او کدا زماره لپاره جایز نه دی او بس ما بسې کوي چې استاد می قدرې ویني مطلب دا دی الله ته خیر دې ک کوسترګې مخ چې استاد ته کوسترګې هغه په دې باندې ډیر خلک هغه به ما ګوري چې ورګه استاد اخو شي کنه نبی ابا په قبر باندې سیره به ما چې یو شی به پیاچې بل به دا خو زما خلاف خو نه دی دا خو د الله ر پیغمبر خلاف دی په کار دا چې څوک یو مسله واوري کنه نبی په هغه باندې سو کې عمل وکي او په دې باندې زمونږ دا کسان گواهان دي گواهان کنه چې شیر ماما کور علمړه او ما ویل دا خیرات نه دی دا سره اظهار
او بیا هغه سړی په دې باندې غوسه ورلا بیا کوډي نه معلومات کو او بیا هغه ویل چې او د خبره صدا لکه اظهار ټیک ده که خطا ده د خبره صدا ټیک ده وی که اسی خلکو له ډوړی ورکې نه ور دي کې ما ویل دا خبره د مفتی صاحب خطا ده چې اسی خلکو له ډوړی چې خلک ورکې دا په خوشحالۍ کې ورکې په غمونو کې څوک چاله ډوړی غاني ما ویل نه ورکې او دا ټول په قهاو لیکل ده او بس الله دې رحم وکړي من خلک چې وري یو ډوړی وینو کنه بیا سترګې متتوي زوی بیا په دې باندې نه پوهېږو چې دا جایز دی او که جایز نه دي د الله پیغمبر له راولېږه د ښکار غوښه او د الله پیغمبر ورته واپس کړله او بیا چې کله هغه خفه شه په دې باندې نبی علیه السلام یې ګوره موږ په حالت د احرام کې دا زموږ دپاره څه نه دی یا ما ته پلانکي ست وکړه ما ته پلانکي وینا وکړه هلکه د چا په وینا باندې چا په ستونو باندې یو شی چې جایز نه هغه جایز کېږي نه خو بس مولیان په دې کې مبتلا دي مولا ورته اول بسم الله وایي بس هلکه بس صدقه ده ورته کښېنه شابسې په نږدې ورته کښېنه دا یې نه پرېږدي نو عوامو نه به موږ څه ګیله وکړو ذالک هدی الله دا هدایت د الله دی یهدی به هدایت کې بدی سره من یشاء چاله چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه ولو اشرکو که شرک وکړو لا حبط عنهم خامخ برباد شي د دوی نه ما کانوا یعملون هغه سوچ دوی عمل کړی دی اولئک الذین دا هغه کسان دي آتیناهم الکتاب چې مونږ ورکړی دوی ته کتاب والحکم پوها والنبوت او نبوت فیکفر بها پس که کفر وکړه په دې باندې هؤلاء دې کسانو فقد وکلنا بها قوما یقینا مقرر کړی په دې باندې قوم لیسو بها بکافرین چې نه دي دوی په دې باندې کفر کوونکي اولئک الذین دغه کسان دي هدى الله چې الله ورته هدایت کړی دی فبهداه مقتدی د دې په هدایت پسې تابعداري وکړه قل ورته وایه لا اسألکم علیه اجرا زه نه غواړم ستاسو نه په دې باندې څه مزدوري ان هو نه ده الا ذکرا للعالمین مگر پندې د پاره د خلکو اللهم قونا في الرضوات واجرنا من خزي الدنيا عذاب الاخره يا نظم ونحن معك